السلام علیکم ګران دوستانو. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې افغان لوبغاړي په نوي درجه بندۍ کې مخکی ځایونه لري. نو راځو د ویډیو په طرف باندې خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د همیشه په شان یو کوچنی غوندې غوښتنه کوو که چېرته زموږ دا ویډیو ګورئ او دا هم خوښیږي په ده باندې لایک وکړئ او زموږ دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ د نړیوالې شورا ICC د 2020 کال د 10 اوره کرکټ لوبو په نوې درجه بندۍ کې 2 افغان لوبغاړو لومړی مقامونه خپل کړي دي. د 10 اوره لوبو د توپ اچونې په ډله بندۍ کې راشد خان د 249 پوینټونو په ګټلو لومړی ځای خپل کړی او مجيب الرحمن د 242 نمرو په درلودلو دې رینګ کې دویم مقام ګټلی دی. افغان لوبغاړی محمد نبی توانېدلی چې د الراونډرانو ترمنځ په 319 پوینټونو لومړی ځای خپل کړي. د توپوهنې په برخه کې افغان لوبغاړی حضرت الله زازی تر هندي لوبغاړي ویرات کوهلي او د انګلند لوبغاړي له ایون مورګن څخه مخکې شوی دی او د 692 پوینټونو په درلودو اتم ځای لري. د دې درجه بندۍ لومړی مقام پاکستاني لوبغاړی بابر اعظم په 809 پوینټونو ګټلی. د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې توپوهنې په برخه کې لومړی مقام 880 پوینټونو هندي لوبغاړي ویرات کوهلي ترلاسه کړی. د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د توپوهنې په برخه کې لومړی مقام په 880 پوینټونو هندي لوبغاړي ویرات کوهلي ترلاسه کړی دی. د ورځنی لوبو د توپ اچونې په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم هندي لوبغاړي جسپریت بومرا په 215 پوینټونو، دویم ځای نیوزیلینډي لوبغاړي ټرینټ بولټ په 240 پوینټونو او دریم مقام افغان لوبغاړي مجيب الرحمن په 200 پوینټونو ګټلی دی. د ورځنیو لوبو الراونډرانو کې لومړی مقام بیا انګریز لوبغاړي بن سټوک په 319 نمرو او دویم مقام افغان لوبغاړي محمد نبی په 300 پوینټونو ګټلی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو د توپوهنې په درجه بندۍ کې لومړی مقام هندي لوبغاړي ویرات کوهلي په 930 پوینټونو ګټلی. د دې شورا د توپ اچونې په برخه کې لومړی مقام استرالیایي پاټ کمینز په 904 پوینټونو خپل کړی او د الراونډرانو په قطار کې بیا د ویسټ انډیز لوبغاړي جیسن هولډر 473 پوینټونه په درلودو تر ټولو مخکښ دی. نو دا اوس زموږ د نن ورځې د کرکټ خبر چې تاسو واورئ، د نور هم په الله باندې سپارم په مخه ښې چارې.